بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعاګانو د اذکارو په دې مبارکو درسونو کې د الله په توفیق سره موږ په آخرني درس کې هغه اذکار او هغه دعاګانې ذکر کړې وي چې هغه د طهارت د حاصلولو په وخت کې ویلی کېږي. تاودس کولو نه مخکې، وروسته بیت الخلا ته ورننوتو وخت کې، راوتو وخت کې، د ټول بحث په هغه درس کې هغه شی او بتوفیق الله سبحانه وتعالی. د هغې نه بعد مؤلف یو باب یا فصل راوړی دی چې ادعیه و اذکار المسجد، د جومات اذکار او دعاګانې. او کله چې د جومات اذکار او دعاګانې ویلی شي، معنی ده چې جومات ته تلو وخت کې، جومات ته ننوتو وخت کې او د جومات نه راوتو وخت کې اذکار او دعاګانې، هغه کم مسنون او اذکار او دعاګانې دي چې هغه ویلی کېږي. خو دا خبره یاد ساتئ د دې نه مخکې چې دعاګانې ذکر کړو، دا دعاګانې د هغه چا دپاره دي او دا اذکار چې هغه د جومات سره تعلق ساتي. یعنې که یو سړی د ښځو په شان په کور کې مونځونه کوي او یا یې د سره کوي نه، نو هغه ته اذکار او دعاګانې ښایي د څه. لکه یو سړی ځان له عذر کتلی دی، کله یو بانه کله بله بانه، پالتو عذرونه چې شریعت کې هغې له څه د هغې څه اعتبار نشتی، او یا د سره کوي نه، او ته ورته ښې دعاګانې او اذکار د څه د جومات. اول دی په دې پوه کا چې په مسلمان باندې مونځ فرض دی، په نارینه باندې په جومات کې. دا لیټ بند کا لګا دغه ګوره، اول دی په دې خبره باندې پوه کا چې نارینه دی به مونځ کوي په جومات کې، الا چې شرعي عذر به کور کې کولی شي، فرض مونځ به. ها نفلي مونځ غوره هغه په کور کې دی، نفلي مونځ غوره هغه د نارینه هم په کور کې دی، لکه چې کور کې هم د مانځه څه برخه پکار ده. نو د هغه چا دپاره چې جومات سره تعلق، او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کم سړی سحر ماښام جومات ته ځي راځي، نو دی چې کله هم جومات ته ځي او کله هم راځي، رب العالمین د دپاره په جنت کې مېلمستیا تیاروي. او دغه شان مشهور حدیث دی چې 7 قسمه خلک به د عرش په سوري کې د قیامت په ورځ. یو هغه سړی دی چې ورجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی چې د هغه زړه په جوماتونو پورې تړلی شوی. او دغه شان یو حدیث کې راځي، ډېر ناشنا روایت دی، 2 ورځې مخکې مې کتو، ښه صحیح روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی د 3 کسانو ضمانت ذمواري الله دی، د 3 کسانو ذمواري الله دی چې د دوی حفاظت وکړي. یو هغه سړی چې کور ته ننوځي او سلام واچوي په کور والا باندې. دا روایت کیدای شي ستاسو علم کې علم مرتبه موچته، خو ما ته ذکر چې دا به اول پرې راوړی چې کور ته سړی ورننوځي او سلام واچي په ملګرو، په خپلوانو، په بچو. نو دا د الله په ذمه باندې شو د حفاظت. او دویم هغه سړی چې د الله په لار کې وځي د جهاد دپاره. او دریم هغه سړی چې جومات ته وځي، د دوی حفاظت الله سبحانه وتعالی کوي. خبرې مقصد دا و چې د دعاګانې او اذکار د هغه چا دپاره دي چې د چا تعلق د جوماتونو سره وي.
ما ته خو اوس هغه اذکار نه دي معلوم چې د کټ په خوا کې ویلی کېږي. د کټ په خوا کې کوم ذکر زه تا ته وښیم چې ته وې، او یا ټیکهدار د پسې وختي راځي یا ناوخته راځي او مونځ مخکې کې کله وروستو کې، او ستا دپاره پکې زه اذکار او دعاګانې وګورم چې دا خیر دی ته یې دغه ټایم کې ووایه. داسې خو ما ته نه دي معلوم. که تاسو ته معلوم وي چا پکې ځان له څه لار کتلي، د اذکار او دعاګانې د هغه چا دپاره وي څوک جومات ته راځي، او دا فضیلت د هغه خلکو دپاره دی. او مؤمن جومات کې داسې خوشحاله وي، ځکه دا یو روایت کې هم راځي جومات کې داسې خوشحاله وي لکه څنګه چې مهی په اوبو کې خوشحاله، او منافق داسې تنګېږي لکه څنګه چې یو مرغۍ په پنجره کې بنده کړي. راځي نو چې راشي نو د ده د وتو سوچي چې کله به وځم دی جومات. او کله چې د مؤمنانو جوماتونه خالي ولیدو نو پوه شه چې ایمانونه د دوی هغه کومه مرتبه کې هغه ته به اندازه ولګو. د ایمانونو پته د مؤمنانو هغه د جوماتونو نه لګي، او بیا سحر مانځه کې پته لګي خصوصا، او بیا په دې ورځو کې سحر مانځه کې چې په دې ورځو کې د سحر مانځه کې ولاړي جومات کې او که نه، نو دې ټیم کې د مؤمن د ایمان پته لګي. او ځکه چا ښایسته خبره کړې ده چې یو سړی ځان نه یعنې کمبل نشي اوچتولی د الله د یرې، نو دی به نور څه وکړي د الله دپاره. یعنې تا ته خو چا دا هم نه دي ویلي چې ته یو 10 روپۍ ورکړه الله په لار کې. یو سړی بخیل دی د روپو نه یېرېږي چې یاره دا راته مه وایه د مال لګولو، زه نه وایم درته د مال لګولو. نه تا ته چا دا ویلي دي چې ته لاړ شه او جهاد کې سر خپل چې دی جدا که د بدن نه، نه یې درته بله غټه قرباني ویلې ده، تا ته وایي دا کمبل لرې که راځه مانځله. یو سړی دا کار نشي کولی، دی به نور څه کوي. مقصدي خبره هغه دا و چې د نارینه مؤمن تعلق هغه د جوماتونو سره وي. وایي چې د کور نه جومات ته د روانېدو دعا، کور نه جومات ته د روانېدو دعا. او دا خبره یاده کې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې چې کم سړی کور کې اودس وکړي او په صحیح طریقه وکړي او جومات ته راځي، د ده دا قدمونه ټول شمارلی کېږي. داسې کریم او غیرتي باچا دی. دا سوچ مه کوئ تا په الله باندې احسان کړی دی، الله په تا احسان کړی دی. چېرته ټک خطا عبادت به دې کړی یا به نه یې کړی، هغه به هم پته قبول شوی به نه یا هغه به ثباتې. احسان الله په تا کړی دی. دومره کریم او غیرتي ذات دی چې دا یو قدم دله حسابوي په دې دله هم بې حسابه اجر درکړي. نو یو قدم چې اوچتی حدیث کې راځي یوه نیکي ورسره زیاتېږي، بیا چې ته قدم کېږدي یو ګناه ورسره ریږي. او کله چې بعضو صحابه کرامو دا وغوښتو چې دا خپل کورونه دې مسجد نبوي ته نږدې راوړي، هلته یې ځمکه واخیسته وي دلته به راشو موږ نږدې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې به ما تاسو ته چې مؤمنانو تعلق هغه د جومات سره وي، نو د هغوی کوشش دا و چې دا کورونه دې جومات خواله راوړو. هغې جومات کې به هر وخت یو بل دا چې هلته بیانونه کېږي ملګري، نو به جومات کې به نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې نه مه راوړئ دا کورونه جومات خواله. ولې؟ وایي ستاسو د قدمونو د آثار لیکلی کېږي، معنی دا چې اجر دی لوی. تاسو چې دومره لرې نه راځئ دې جوماتونو ته خو الله دله اجر درکوي. او ځکه یو صحابي به ډېر د لرې نه راتو، ډېر د لرې نه، نو دې بعضو ملګرو له مشوره ورکړې وي که ته ځان له چېرته یو سورلۍ والي یو خر والي ځان له، نو سفر به دې هم لنډ شي، بل دا چې کله ګرمي کله جمی کله باراني. نو هغه وایي تاسو خو د سورلۍ خبره کوئ، زما دا نه ده خوښه چې د دې جومات د دې دیوال سره زما دیوال لګېدلی. هغه ورته یې ولې؟ وایي زه دا غواړم چې الله ماله د تلو راتلو اجر راکړي، چې الله ماله د تلو راتلو اجر راکړي. او چې بیا تا ته دا ووایي چې زه خو مونځ کور کې کوم دی جومات لږ اخوا دی، جومات لږ اخوا دی.
او چې کله د دقه سړي زور د دنیا په باره کې وینې که نه نو څو کیلومیټره دله دی پیاده سفر کې خو چې ته له ریال او روپۍ او ډالر ورکې څو کیلومیټره موږ لیدلي په خپله یو سپین ږیری ملا به یې ټیټی روان بی لکه چې دنیا پکې او چې د جومات خبر راشي هغه لږ واخوا دی پورې نو ته چې د جومات ته راوځې نو دا خبره یاد ساته چې په هر قدم دل رب العالمین اجر درکوي او ګناهونه د نه ریږي نو دا تجارت د الله سره دی هغه یقیني تجارت چې په دې کې تاوان نشته وی د کور نه جومات ته د روانېدو دعا بل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه روایت راوړی د مشهور په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی چې بیت عند خالتي میمونه لیله ما د خپلې ترور میمونه رضی الله عنها کره یو شپه کړې وه او دا میمونه دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د عبدالله ابن عباس د مور خور ده چې دې ته خالم ویله کېږي بعض خلک ورته ماسي وایي او بعض ترور ورته وایي نو ما د هغوی کره شپه کړې وه بل روایت نه دا تفسیر شتي چې د پلار لېږلی و بچی یې لاړ شوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ویني د شپې چې هغه به څنګه مونځ کو نو بیا هغه اوږد حدیث دی او دلته خبره یې مختصر کړې ده فخرج الی الصلاه پوره روایت نه یې راوړی مؤلف دلته وی بیا مانځه له ووتو نو هغه قصه پکې ذکر نه شوه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم راپاڅېدو او کوم اذکار یې وویل او ډوله اوبه څنګه راوړي هغه ټول یې درکړي ځکه چې دلته مقصدي خبره هغه نه ده فخرج الی الصلاه نو بیا مانځه له ووتو اوس دا به کوم مانځه له وتی سحر مانځه له وهو یقول او دا دعا یې غوښته وګوته کېدی اللهم اجعل في قلبي نورا یا الله زما په زړه کې رڼا وګرځوه وفي بصري نورا او زما په سترګو کې رڼا وګرځوه وفي سمعي نورا او زما په غوږونو کې رڼا وګرځوه وعن يميني نورا او زما نه ښی طرف ته رڼا وګرځوه وعن يساري نورا او زما ګس طرف ته رڼا وګرځوه وفوقي نورا او په ما د پاسه رڼا وګرځوه وتحتي نورا او زما نه لاندې رڼا وګرځوه وامامي نورا او زما مخې ته رڼا وګرځوه وخلفي نورا او ما نه شات واجعل لي نورا او زما د پاره رڼا وګرځوه وزاد بعضهم او په بعضو روایتونو کې ورسره دا زیادت راځي وفي لساني نورا یا الله زما په ژبه کې رڼا وګرځوه او بعضو روایتونو کې راځي وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري یا الله زما په پلو کې په غوښه کې په وینه کې په ویښتو کې په سرمن کې رڼا وګرځوه وفي روایت لهما بل روایت کې راځي د دواړو روایت دی واجعل في نفسي نورا یا الله زما پر نفس کې رڼا وګرځوه واعظم لي نورا یا الله زما دا رڼا ډېره که زما دپاره وفي اخرى لمسلم او د امام مسلم په روایت کې ورسره دا زیادت دی اللهم اعطني نورا یا الله ماله رڼا راکړي اوس یو سړی منزل روان دی دا دعا وغواړي نو کم خیر د ده نه پاتې شو دی وایي یا الله نور راکړي نور هغه نور چې د الله د طرف نه خاص مؤمن ته میلاویږي او د هغې تذکره په قرآن کې شته او چې دا رڼا الله چاله ورکړي هغه ته میلاویږي دا رڼا په دې نه میلاویږي چې یو سړي سره مال دی یا جیداد دی یا ښایست دی یا زور دی دا د الله د طرف نه ورکړه ده او چې الله یې چاله نه ورکوي نو څوک یې ورله نشي ورکوی ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور قرآن کې الله وایي او چې الله چاله رڼا نه ورکوي نو څوک ورله رڼا نشي ورکولی بلکې دا مؤمن چې دا عبادتونه کوي دا هم دې دلاسه کوي چې الله ورله نور ورکړی رڼا ورکړی بصیرت علم تقوا پرهیزګاري دا ټول نور او رڼا ده بیا عافیت یعنی الله زما په سترګو کې رڼا یعنی په سترګو راته حق وښایه او دا سترګې راله روغې ساته او دا غوږونه او دا زړه دا غوښه سرمن هډوکي هر څه پکې یاد شو یا الله مخې ته رڼا شاته رڼا ګس طرف ته رڼا ښی ته بره کته
اللهم اعطني نورا، یا الله دا رڼا مال راک. او دا دعا الله ستا قبوله کړي. او زه څه ووایم، ښه ګمان خو به ساتم، بدګماني به نه کوو. څه ووایم خو چې دا دی اکثر ملګرو ته یاد دی. او چې یاد نه وي نو څوک به ووایي، ځکه چې دا خو هغه څوک به ویلی شي چې هغه ته یاد دی. او موږ کوشش یعنی سبحان الله زه کله نه کله سوچ وکړم دې ماشوم ته، دا ماشوم چې څومره د دې دنیا دپاره کوشش کوي، ماشوم چې له عقل یې پوره نه وي، سړی په تعجب کې پرېوځي. او د عقل خاوند او پوه او خیار او بیا چې په ویښتو کې سپین هم لګېدلي، دی به د دین په باره کې ځان داسې غافله کړي او د ځان نه به داسې قمقل جوړ کړي چې ته به ورته حیران شي. یعنی یو عبادت چې الله پې خیر د دنیا او د آخرت ورکوي، دی به ترې ځان غافله کړي. او هغه د دنیا هغه حرص چې د هغه ماشوم وي نو هغه ماشوم ته پته وي چې د دنیا فایدهمنه، لکه مثال کې ته وله د خوراک څه شی ورکړه، ډېر ځکه حرص کړي د لوبو څه شی، ځکه ته پته چې دې نه زه مزه اخلم، دا ماله فایده راکړي. او دا به ښه هوښیار سړی به د دنیا په باره کې او دین باره کې به ځان داسې کمقل کړي. معمولي عبادت لوی اجر دی به د هغې نه ځان غافله ګڼي، یا ځان به غافله کړي او بې پروا به کړي. او دا راته ووایم چې د الله د دین نه دې ځان بې پروا کړو که نه، الله د نه هم ځان بې پروا کړي. الله تا ته ضرورت نه لري. ګورې که ستا دا خیال چې الله به زما د عباداتو ته انتظار کوي چې زه به عبادات کو، او یا به یو الله زما د بندګۍ ته ناسي چې زه به د هغه بندګي کوم، دا سره یې مه کوه. الله ته خو څه نقصان نه میلاویږي. نو دا دعا چا څوک به ووایي؟ ته ووایه اللهم اجعل في قلبي وفي بصري وعن يساري. تاسو نن کتاب نشي ځکه کمزوری، بل څوک ووایي. نو کتاب تا هغه له ورکړی ده، ووایه. بارک الله فیک. چې زبانی داسې وایي که نه، نو معنی دا دی چې دا ملګری وایي، داسې په یو سیکنډ کې چاته نه یادېږي. خو چې څوک د دې اذکارو سره عادت شي که نه، دا تجربه به د هغه ملګرو شوي، کوم ملګري چې د اذکار وایي سحر ماښام مانځنه بعد، په دې د سړي دا ژبه هسې بیا راواوړي. یعنې که ته په لاره روان یې ته به ذکر کوې، که ته په ګاډي کې ناست یې ته به ذکر کوې، که ته په کور کې د بچو سره یې ذکر به کوې، که ته د ملګرو سره نه، دا ژبه په دې راواوړي. او د دې داسې مثال شي که نه، لکه څنګه چې دا بدن غذا غواړي، خوراک څښاک، نو دغه شان د روح نه دی، د روح غذا هغه د الله یادول شي. نو چې دی مونځ ختم کړي، یعنی اټومیټک د ده په ژبه باندې دا راځي استغفر الله استغفر الله ومن انت السلام ومنک السلام. او داسې چې دا اذکار د ختم کړي نه دی جومات نه نوځي. یا که جومات کې ختم نه کړي، کور کې دې له ټیم ورکړي، دا به ختموي. د سحر اذکار دغه شان، ماښام دغه شان، خو دې نه ځان غافله کوي نه. د اذکار د سړي په ژبه بیا راواوړي. لکه د جومات دا ذکر دی، مونږ چې جومات ته رانوځو ذکر کوو چې وځو، کله نا کله داسې چلو چې ما سره څه څه پیرې شوي، ما سره یعنې دوکان ته سړی ننوځي، دوکان ته هلته د سړي په ژبه باندې دغه ذکر راشي، بیا سړی دوکان ته دغه دروازې ته یې خیالي. یعنی دومره دا ژبه عادت شوي چې دی په دروازه ورننوځي، دی د جومات رایادېږي، په خپله هغه ژبه شروع کړي. دا شان کور نه چې راوځي، کور ته چې ننوځي، د هغې ځان له ذکر دا په خپله په ژبه باندې راځي. خو دا عادت غواړي چې څوک یې په مخه وایي، او چې څوک یې نه وایي دته ته که زر پیرې ورته هم دا دعا ته مخې ته واړه راوړه، خو دا هسې نه یادېږي چې څو پورې دې ویلي نه وي. نو دا ذکر په کوم ټیم کې به وایې؟ کور نه جومات ته د وتو په وخت کې. او په دې ګوره معمولي ټیم لګي، منټ پې هم نه لګي. ته جومات ته را روانې، کم سے کم که جومات تا ته ډېر نږدې دی، 2-3 منټه خو به لګي که نه، ته پکې دا ذکر ووایه. او الله دا دعا ستا قبوله کړه.
او ستا په سترګو کې رڼا، ستا په غوږونو کې رڼا، او ستا خوا و شاته رڼا، ستا په زړه کې رڼا واچوله، نو ته د الله نه به څه غواړي؟ نو دا ډېره قیمتي دعا او ذکر د یادې کوي. بیا وایي جومات ته دننه کېدو په وخت دعاګانې، نو اوله تنبیه دا ورکړې ده ښۍ خپه به مخکې کړي، دا سنت طریقه ده. جومات ته چې ورننوځي نو اول به ښۍ خپه مخکې کړي. ولې؟ غوره ځي ته ورننوځي، د کوم ځای نه چې ورننوځي د هغې نه دغه غوره دی کوم ته چې ورننوځي، نو ښۍ خپه به مخکې کړي. دلیل وایي دا دی، انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام حاکم راوړی دی، هغه دا وایي من السنه، سنت طریقه دا ده. او صحابي چې کله وایي که نه چې سنت طریقه دا ده، نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې زده کړي. وایي سنت طریقه دا ده اذا دخلت المسجد، کله چې ته جومات ته ننوځي، ان تبدأ برجلک الیمنی، چې ته به شروع د خپلې ښۍ خپې نه وکړي. شروع د خپلې ښۍ خپې نه معنی چې ښۍ خپه به مخکې کړې، نو بیا اولنۍ دعا. دا روایت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د امام ابو داود راوړی دی، هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي انه کان اذا دخل المسجد، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله جومات ته ورننوتو قال، نو دا ذکر به یې وي اعوذ بالله العظیم، زه پناه نیسم د الله په ذات پورې العظیم چې لوی دی، وبوجهه الکریم، او پناه نیسم د الله په مخ پورې چې عزتمند دی، وسلطانه القدیم، او د هغه په زوړ سلطنت او باچاهۍ پورې، من الشیطان الرجیم، د شر د شیطان رټلی شوي نه. دا ډېر اسان ذکر دی، دا خو ټولو ته یاد دي. ووایه ته ووایه وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، دا خو اسان دی. نه دی حدیث کې دا نور ذکر اوسه به یو ځای کوو. نو دې کې دا دی که اعوذ بالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. او کومو ته چې نه دي یاد، د اوسه پورې هغوی ته زه دا خبره کوم. یو پیر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما باره کې چا ووي، هغه به مخکې چا ووي، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې څوک په مړي باندې جنازه وکړي الله ولې یو قیرات اجر ورکوي، او چې بیا ورسره لاړ شي ښخېدو پورې ورسره یي الله ورته 2 قیرات اجر ورکوي. وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو قیرات د جبل احد امره دی، مدینه کې چې کوم غر دی، دومره ثواب ور الله ورکوي. هغه دا خبره ونه منله، ځکه چې هغوی په دې ماته دلیل ثبوت وښایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. لاړ په عایشه رضی الله عنها پسې، د هغه ملګرو دپاره کومو ته چې دا دعاګانې نه دي یادې، هغه لاړ هلته ورې وټکو، هغه اواز وکړي ام المؤمنین ویو تپوس کوم وایي څه؟ وایي چا راته داسې ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. هغه ورته وایي کړې ده، کاڼي ورسره په لاس کې و، هغه یې د ځمکې نه راواچول د خفګان او د غوسې نه. وی لقد فرطنا فی قراریت کثیره، دا خو زموږ نه ډېر قراریت ضایع شوي دي. ما ته خو یې د اوسه پورې دې حدیث پته نه وه. نو کوم ملګرو ته چې نه دي یاد، نو زه هغوی ته وایم چې تاسو لوی اجر اوسه پورې ضایع شوی دی. او اوس موقع شتي چې سړی دا دعاګانې او اذکار یاد کړي او بیا په مخه وایي، څه ګران هم نه دي. اعوذ بالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. قال أقط؟ قلت نعم. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. بیا دې راوي ته یې وویلی شو چې صرف دا کلمات دي، هغه ورته او صرف دا کلمات دي، او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا ووی، چا چې دا کلمات ووی نو شیطان دا وی، شیطان دا انسان زما د شر نه ټوله ورځ محفوظ شو. شیطان دا خبره کوي چې کوم سړی جومات ته ورننوځي او دا ذکر یې ووی، نو شیطان وایي دی خو ټوله ورځ زما نه وساتلی شو، زه اوس دته نشم نږدې کېدی. نو سم خیال دی چې یو سړی 15 پیرې په ورځ کې دا ذکر وایي، 15 پیرې جومات ته نوځي او 15 پیرې دا وایي، 15 پیرې شیطان وایي دی خو زما نه په حفاظت کې وساتلی شو. نو کوم سړی چې دا اذکار وایي الله یې د ګناهونو نه هم ساتي، او دا د تجربې خبره ده. په کومه ورځ چې سړی په اذکارو کې ګډوډ شي که نه، په هغه ورځ د سړي دا ورځ مزېداره نه وي.
د دیندارۍ په لحاظ هغه ورځ کمزوري. دا زما خو خپل ځاني تجربې خبره، زه خو د الله کمزوری بنده یم. دا زمانه م کومه ورځ چې اذکارو کې او په دې کې کوتاهي وشي، هغه ورځ د سړي د دیندارۍ هغه مزه نه وي کومه مزه چې په هغه ورځ وي، په کومه ورځ چې سړی د اذکارو اهتمام ډېر وکړي، ځکه چې شیطان ته پکې برخه میلاو شي. دویمه دعا، دا روایت دی د فاطمه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم لوري چې ده، او دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی. هغه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل المسجد، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله جومات ته ننوتو یقول، نو دا ذکر به وي بسم الله والسلام علی رسول الله. ننوزم جومات ته د الله په نوم، والسلام علی رسول الله، سلامتیا دی د الله په رسول باندې. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، یا الله زما ګناهونه وبخې او ما ته د خپل رحمت دروازې کولاو کړي. دا به رسول صلی الله علیه وسلم وي بسم الله والسلام علی رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. بعضو ملګرو د اذکار جمع کړي یو ځای وایي، او یاره دا خو دلته یو ځای نه دي راغلي، دا لازم نه چې د اذکار ټول په یو ځای راغلي، دا موږ دلایل ښایو. نو کله داسې چې یو ټوټه د ذکر یا یو طریقه د ذکر هغه په یو حدیث کې، بله په بل حدیث کې، دا نه چې سړی بیا دې سوچ کې پرېږدي چې یاره ما چې اوسه پورې وه خو داسې وه او دا داسې وه، مکه ذکر دی. نو چې کله سړی را جمع کړي، لکه اوس یو سړی جومات ته ننوځي څه ووایي؟ اعوذ بالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم الله والسلام علی رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. صحیح دی که نه صحیح؟ خو په یو ځای خو نه دي راغلي، خو راغلي دي. نو دا چې کورنۍ غونډه کې مفتي هغه پرې زر ټاپه ولګوي، څه چلې وکړو؟ کار یې غلط وکړو. او حدیث کې خو زر دغه نه راغلي، ته به وایي چې د دنیا د حدیثونو نه خبره ده. حالانکې یو سړي ته چې کله د یو مسلې پته نه وي، سړی په خپله سوچ وکړي چې زه اول تحقیق وکړم چې دا مسله شته او که نشته، د هغې نه به بیا سړی خبره کړي. نو ده چې ته یو ذکر اورېدلی او هغه ډېر اورېدلی، نو چې هغه ډېر دی واوري، دا کوم ذکر راغلی دي؟ نو ته دې تپوس کوې، ته به ولې رد کړې؟ وایي زه پرې رد په دې کوم ځکه چې مونږ چېرته نه دي اورېدلي. نو خو ستا په علم کې اضافه وشوه که نه؟ نو دا کله چې انسان د اذکارو د دلایل مطالعه کوي که نه، نو کله یو ذکر په یو حدیث کې، بل په بل حدیث کې، یا یو طریقه په یو حدیث کې، بله طریقه په بل حدیث کې. د هغې به دا مطلب نه چې دا بله طریقه ناروا ده، بلکې دا انسان جمع کولی شي، او کله دا طریقه کله دا. کله اذکار ډېر زیاتې د یو ځي، نو کله سړی یو ذکر وایي، کله بل ذکر. لکه موږ سره د مخکې ورځو کې د خوب اذکار موږ ذکر کول، او د کېدو نه مخکې ډېر اذکار راغلي دي. نو اوس یعنې نشي کېدی چې یو سړی هره شپه د دې ټولو اذکارو اهتمام وکړي. ای به پکې داسې دا نه یم چې داسې به پکې نه وي، خو لکه لازم دی چې انسان نه کله یو ذکر پکې پاتې شي، کله ځکه چې هغه اذکار ډېر زیات وو. نو کله چې ډېر اذکار راشي، کله سړی یو وایي، کله بل وایي، چې انسان په هر حال کې په خیر کې څه نه څه برخه والي. دا څو دعاګانې شوې؟ دعا. درېیمه د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، او دا حدیث صحیح حدیث دی، ابن سنی رحمه الله راوړی دی. وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل المسجد، کله چې رسول صلی الله علیه وسلم جماعت ته ننوتو، قال، نو دا به وی بسم الله اللهم صل علی محمد، ای الله په محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحمتونه راولېږه. د خیال هم دی که نه؟ لکه بعض خلک چې جومات ته رانوځي درود دي چې اللهم صل علی محمد، او بسم الله والسلام علی رسول الله هلته راغی. نو که ته بسم الله والسلام علی رسول الله وې، دا هم ثابت دی، او که ته بسم الله اللهم صل علی محمد وې، نو دا هم ثابت دی. څلورمه دعا، دا د ابو اسید رضی الله عنه روایت ته امام مسلم، امام نسائی راوړی دی. وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا دخل احدکم المسجد، چې کله تاسو کې یو سړی جومات ته ننوځي، فلیقل، نو دا دې ووایي
اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اے اللہ کولاو کی ما ته دروازې د خپل رحمت. څو شوي؟ څلور. څوک به دا بغیر کتاب ته کتونه، دا خو به زه یم چې تاسو به ویلي ډېر جوماتونو ته خو ځای راځئ که نه، څوک به ووایي یو دعا پکې؟ یو دا شو، بله والسلام على رسول الله. بلى اللهم افتح لي ابواب رحمتك. بسم الله اللهم صل على محمد. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. نو اس ګران ذکر نه دی او د الله دې پراختیا ته وګوره چې یعنې داسې نه دي لازم کړي چې بس یو قسم ذکر دی دلته د رسول صلی الله علیه وسلم نه په ډېرو طریقو سره دا ذکر را نقل دی، دا پراختیا ده. نو که تا دغه اولنی ذکر ووایي، که دغه دویمه طریقه باندې دي ووایي، که په دې درېیمه دي ووایي، که په دې څلورمه دي ووایي، هره طریقې سره چې وایي، خو چې دغه ثابت ذکر ووایي، کم یو؟ کم چې ثابت وي، د ځان نه به ټانکې مانکې نه لګي. و چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو عمل په ډېرو طریقو ثابت شي، نو موږ هم بیا دا وایو که نه چې دا په هره طریقه کولی شي، خو چې ثابت د هغه نه نه وي او ته په زور دا وایې چې دا ټولې طریقې د هغه نه ثابتې دي، نو دا خو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دروغ جوړول دي، دا بیا د هغه په نوم باندې څه دي؟ دروغ جوړول دي. او خبره ثابتېږي په څه باندې؟ په ټوس دلیل باندې، چې ته داسې حواله ورکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي، الله دا ویلي دي، صحابه کرامو هم دا ثابت دي. په دې باندې مسله د دین ثابتېږي. دین علاوه په دې خبرو چې دا جي مذهبونو کې راغلي دي او دا جي د ټولو خبرې صحیح دي او دا جي خوب کې راغلي دي او دا بزرګانو ویلي دي، دا قسمه دلایل په شریعت کې اعتبار ولشتي نشتی. ما ته نن یو چا د یو مولانا صاحب بیان راولیږو، نو هغه دا خبره کړې وه چې ما خوب کې رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی او د هغه نه مې د یو څو مسلو تپوس وکړو. نو یو تپوس دا چې دا مانځه کې د رفع الیدین دا شتي او که نه، دویم تپوس دا چې امام پسې د فاتحه شاته شتي او که نه. نو په ټولو کې رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې د امام ابو حنیفه مذهب صحیح دی. نو اوس که په دې سره موږ مسلې ثابتول شروع شو، بیا خو زه خوبونه ګورم دا ټول یې ته وایم چې ماته وایي چې داسې دي، او مقابله به سټارټ شي، ته خوب وینه زه به سبا بلي نه، بل به بلي نه یو بل به بلي نه. امام مالک مذهب والا به وایي چې ماته وایي چې امام مالک صحیح دی، بل به وایي چې امام احمد صحیح دی، هغه وایي چې امام شافعي صحیح او بل وایي چې امام ابو حنیفه صحیح، بل به وایي چې نه امام بخاري صحیح، بل به وایي چې نه امام ترمذي صحیح. او د چا خبرې له به ته اعتبار وکړې چې هر یو خوب لیدلی. نو په دې قسمه خبرو سره شریعت هغه د شریعت مسله نه ثابتېږي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو مسله په ډېرو طریقو راغلې ده، په صحیح حدیثونو کې موږ هم وایو او دا په ډېرو طریقو سره راغلې ده، او په کومه چې د عمل وکړو صحیح ده، چې ثابت. دا منځ کې یو څو مسلې پکې راوړو ځکه چې دا هم د جومات سره تعلق ساتي. وایي جومات کې اغستونکي او خرڅوونکي ته خیرې، بیا ورسره وایي جومات کې د ورک شوي څیز اعلان کوونکي ته خیرې. کم سړی چې جومات کې څه خرڅوي او اخلي، یا څوک چې جومات کې د ورک شوي شیز اعلانونه کوي، دته خیرې کول د سنت طریقه ده، د الله دین دی دته خیرې کول. خو دا خیرې څه دي؟ دغه د حدیث کې ذکر شوي دي. دا د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، چې کله تاسو وینئ چې څوک په جومات کې یو شی اخلي یې خرڅوي، فقولو نو تاسو وایئ لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت او سوداګرۍ کې ګټه درنه کړي، دا خیرې به کوي.
چې کله څوک ویني په جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي ته به څه لا اربح الله تجارتک، الله دې ستا په دې تجارت کې د سره ګټه وانهچي. او که دا دې پلار وي هغه ته به هم دقه وي که نه؟ که نه پلار ته ګنجایش دي، ورور ته هېچا ته هم نشته. ولې؟ ځکه د الله کور دی او داسې څوک نشته چې هغه موږ ته د الله نه زیات ګران دي. نه موږ د چا دومره قدر کوو څومره چې موږ د الله کوو. چې یو سړی د الله د کور احترام نه کوي نو هغه د دې خیرو لایق دی کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي. که هر څوک دی کائنا من کان، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم من، کله چې تاسو څوک وینئ، څوک خو هر څوک دی جومات کې څه شی خرڅوي یا اخلي، الله دې ستا په دې تجارت کې ګټه وانهچوي، خامخا هېڅ خبره ده. او که به دې خفه کېږي خفه دې شي. او جوماتونه دې دپاره خو نه دي چې دې کې خلک سامانونه خرڅوي، بهر ته ځان له خرڅول کوه که. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، او چې کله ووینئ چې څوک پکې د ورک شوي شیز اعلان کوي نو ورته وایه لا رد الله علیک، الله دې ستا د ورک شوی شیز واپس نه کړي. جوماتونه د اعلان ځایونه خو نه دي دلته اعلانونه کوي. زموږ به ملک کم خیال کړی جومات دغه اعلانونو دپاره وي، او جومات نه سم یو دغه ته جوړ کړی دی، بس اعلانونه او جرګې او لاسنیوي او دا ټولې کیسې جومات ته راوړي. جومات یو ډېر اوچت ځای دی، دلته خلک الله یادوي، دلته خلک عبادتونه کوي، دلته خلک تلاوتونه کوي. ها دلته خلک را جمع کېدی هم شي، بعضو خبرو کې خبرې هم کولی شي، ګنجایش دي، خو اعلانونو ځای دا نه دی. دغه شان دا د خرڅولو اغستلو ځای نه دی. دې باره کې دا حدیث واضح دی. خدای وبخښه غوا ورکه شوې داسې خبره ده، غوا ورکه شوې. خپل کور دې سړي ته دا د کور په دې چت ته سپیکر ولګوه بیا اعلان وکړه. دی د دې جومات دا سپیکر د خپل کور په لینټر تا ته نه پرېږدي چې ته دا اعلان وکړې او د ده د کور د دې چت نه دا اواز لاړ شي. ولې ځکه چې خپل کور ورسره قدر دی. نو جومات دې دپاره ته پکې اعلانونه کوې، ځان له بهر اعلانونه وایه کوه، د سپیکر ځان ته دې غاړې ته او دې اوږې ته ور واچوه ګرځوه اعلانونه کوه. خدای وبخښه، الله وبخښه، غوا ورکه ده او زیړه غوا ده او توره ده او سپینه ده او ماشوم ورک ده او میلمه راغلی او پلانې. دا د جوماتونو خبرې دي. ځکه دې ملک کې وګورئ، دې برکتي ملک کې جوماتونه څومره قدر کېږي دلته، څومره قدر یې دی چې ته اورېدلي اعلانونه جوماتونو کې؟ نه. دا هم نه دي پکار، بلکې دا یو پیر هغه سوالاتو کې د ما نه سوال هم شوی و، که جومات کې څه شی ورک شي د چا نه او څوک یې راوالي او د محراب خوا کې کیري، دا هم یو قسمه اعلان دی، دا هم ناروا دي. که بعضو خلکو دي چې که څه شی ورک شي جومات کې د دروازې ته یا دننه طرف نه یا دیوال ته سجي کې ځوړند کړي، دا هم اعلان دی چې د چا نه ورک شوی. نو جوماتونه دا د اعلان ځایونه نه دي، ته عبادات کېږي، دلته خلک را جمع کېږي د الله د راضي کولو دپاره. نو چې کوم سړی پکې څه اخلي او خرڅوي هغه ته به څه وایي؟ لا اربح الله تجارتک. که عربۍ کې ته دې پښتو کې ووایه، هېڅ خبره نه. او چې څوک پکې د ورک شوي شیز اعلان کوي لا رد الله علیک، الله یې دا شی تا ته د سره را واپس نه کړي. او هېڅ خبره نه ده که په دې څوک خفه کېږي، ځکه چې کله د دین خبره راشي که نه نو بیا پکې دا لحاظ نه کېږي چې په دې باندې پلانی خفه کېږي او یا پې پلانی خفه کېږي. اوس وایي د جومات نه د راوتو دعاګانې، جومات کې د وخت تیر کو او بیا ترې راوځې
نو دغه وخت کې دعاګانې اولنۍ دعا نو اولې ویلي وي ګس خپه به مخکې کي ولې د غورځې نه راوځي نو اوس به ګسه را مخکې کي ګس خپه به را مخکې کي دلیل انس بن مالک هغه روایت بیا راوړی دی چې هغه دا ویلي چې من السنه سنت طریقه دا ده واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى چې کله جومات نه راننوځې جومات نه واپس راوځې نو ګس خپه به را مخکې کي نو اولنی ذکر دعا د ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت تے امام مسلم امام نسائی راوڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے دے چی کل دا کس جماعت نوزی فلیقل نو دا دیوئی اللہم انی اسألوک من فضلک یا اللہ ز سوال کوم ستانا دا رحمت و دا فضل ستا اللہم انی اسألوک من فضلک دویم دعا دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی کې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی فلیسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم پر رسول صلی الله علیه وسلم دی سلام وی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام خلک څنګه وی اوس لږ ساعت مخکې هغه حدیث کې څه والسلام علی رسول الله دا سلام دی که او بیا دی وی اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم اے اللہ ما دا شیطان رټلی شوي نه وساته درېمه دعا دا په روایت د امام ابن حبان کې ورسره دا الفاظ راغلي دي اللهم اجرني من الشیطان الرجیم یا الله ما د شیطان رټلی شوي نه وساته ماله پناه راکړه څلورمه دعا انس ابن مالک وی چې رسول الله وسلم به کله جومات نه راوتنو دا به وي بسم الله اللهم صل علی محمد او نور اذکار ورسره ویلی شي نو اللهم انی اسألک من فضلک اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم اللهم اجرني من الشیطان الرجیم کنه ګرانه اسانه اوس اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم اللهم اجرني من الشیطان الرجیم دا یو معنی کې راځي او ځکه یو روایت کې داسې راځي اگر که یعنې څه نه څه کلام پکې شتي وایي چې کله دا انسان مونځ وکړي که نه او د جومات نه راوځي نو دا شیطانان په دې دروازه کې را پڼ شوي چې په انتظار کې دي چې کله به دی د جومات نه راوځي او موږ بیا په ده باندې حمله وکړو جومات کې خو ته محفوظ وي اوس ګوره تاسو دلته جومات کې ناست د یو کس هم سوچ هغه ګناه طرف ته نیسي که نه دې ټیم کې ته د فیسبوک د غم نه بېغمه یې که نه اوس هم د فیسبوک غم شتي بېغمه یې د واټساپ نه د بازار نه د جاخو نه د کنځلو نه د نشو نه د زغیبت نه د دروغو نه په دومره پاک مجلس کې ته ناست ته د هر څه نه بېغمه یې خو چې په دې دروازې ته ووتې نو اوس بیا به شیطان کوشش کوي چې تا واپس خپل جال کې ونښلي نو دا شیطانان را پڼ شوي په دې دروازه کې خو چې کله د الله دا بنده دا ذکر ووایي لکه اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم یا اللهم اجرني من الشیطان الرجیم نو رب العالمین یې دغه ټولو شیطانانو نه وساتي ځکه دې ټیم کې دا دعا ویل دا مستحب طریقه ده د هغې نه به د اذکار راوړي دي الادعیة والاذکار عند النداء د اذان په وخت کې اذکار او دعاګانې لکه چې جومات خبر ده نو جومات سره به تعلق د څه راځي د اذان اذانونه کوم ځای کې ویلی کېږي جوماتونو کې نو اوس جومات ته ته ننوتې چې ورننوتې نو هلته څه دي اذان ویلی کېږي نو د جومات سره اذان تعلق ساتي ځکه یې پسې د اذان اذکار او دعاګانې راوړي الادعیة والاذکار عند النداء د اذان په وخت کې اذکار او دعاګانې نو اولنۍ خبره دا ذکر کړې ده وایي د اذان جواب ورکول بیا په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل حدیث د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما دی هغه وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي هغه دا وي د حدیث امام مسلم امام ترمذي راوړی اذا سمعتم المؤذن کله چې تاسو د مؤذن اذان واورېدو
فقولوا مثل ما يقول، نو تاسو هم هغه شان کلمات وایي کم چې مؤذن وایي. ګرانه خو به نه وي دا که نه، یعنې مؤذن چې څه وایي هغه ته وایي. د اجر ته ګورې. ما چې تاسو لږ ساعت مخکې ووایي که نه چې دا سړی خفه پسې شي چې د دې دومره اجرونو په باره کې یو سړی د ځان نه قمقل جوړ کړي او ځان غافله کړي. رب العالمین یعنی الله بهانه غواړي زموږ د دې بخلو لپاره او چې موږ له دا جنت راکړي او په دې کې موږ په الله باندې ځان ونه بخو او په دې کې موږ جنت حاصل نه کړو او هغه جهنم په پیسو او په سخت او په دې میلاویږي. د هغې دپاره هم کوشش جوړ کړی، پیسه هم لګوو، وخت هم لګوو، عزت هم خرابوو، بدن هم خرابوو او د جهنم په لار یو سړی روان وي. لکه د اجر ته ګوره، وی اول کار به دا وکړي چې مؤذن څه وایي هغه به ته وایي ثم صلوا علی، بیا به په ما باندې درود ووایي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، چا چې په ما باندې یو پیر درود ووایي نو الله به په هغه باندې لس پیرې رحمتونه رالیږي. ثم صلوا الله لي الوسیله، بیا زما دپاره وسیله مقام د الله نه وغواړي. او د دې ټول وضاحت را روان دی انشاءالله چې دا به څنګه غواړي. فإنها منزلة في الجنة، دا په جنت کې یو ځای دی، دا وسیله په جنت کې یو ځای دی، خاص ځای دی. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، دا ځای مناسب نه دی مګر د پاره د یو بنده د الله د بندګانو ده، د یو سړي دپاره مناسب دی. وارجو ان اکون انا هو، او زما امید دی چې هغه یو ځای ما، ځکه زما دپاره وی غواړي. فمن سأل لي الوسیله، نو چا چې زما دپاره د الله نه وسیله وغوښته، وسیله هغه وسیلې نه دي چې یعنې پلاني په مخ مې وبخیا، دغه وسیلې نه دي. یعنې چا چې دغه ځای ماله د الله نه وغوښتو، حلت له الشفاعه، نو د قیامت په ورځ د دې سړي سفارش زما په ذمه دی. مقصدي خبره چې د حدیث رای دپاره راوړې دی هغه څه دی؟ اذان جواب به ورکړي، بیا به درود وي. نو د اذان جواب څنګه دی؟ څه چې مؤذن وایي هغه وایه. او یا تنبیه راوړې دی ګوره چې په روایت د بخاري او په روایت د مسلم کې ورسره دام نقل دي چې د حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح په ځای د لا حول ولا قوة الا بالله وایي. ښه یو سړي دقه شان وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح هم صحیح دی. د حدیث کې بلکې فقولوا مثل ما یقول، چې مؤذن څنګه وایي ته یې وایه، او د دقه شان وایي څنګه چې مؤذن وایي هم الله ولا اجر ورکوي. او نور روایتونو کې دا شتي چې د حي علی الصلاة په ځای څه ووایه لا حول ولا قوة الا بالله. اوس سوال دا دی، یو سړی وایي چې هره خبره مؤذن چې څنګه کوي ځای کوم، دلته ولې داسې؟ نو جواب دا دی کله چې مؤذن وایي حي علی الصلاة، تا ته وایي راشه د مانځه طرف ته، حي على الفلاح راشه د کامیابۍ طرف ته، نو تا وایي لا حول ولا قوة الا بالله، نشتی طاقت ته عبادت ته کولو او د ګناه د پرېښودو مګر هغه طاقت چې الله یې راکړي. یعنی سید مؤذنه زه درځم مانځله، خو د چا په طاقت به درځم؟ د الله په طاقت به درځم. چې الله ونه غواړي والله که ته ورب الکعبه که ته یو سکند بندګي د الله وکړي چې الله یې ونه غواړي. او ځکه بیا دا خبره منځ کې راغله چې شکر د الله دا کوي چې الله دله طاقت ته عبادت درکړي، دا په الله مه ثباتوي بلکې الله احسان کړی په ما او تا باندې. یعنې زما او ستا په شان بې شماره مخلوقات ګرځي چې هغوی ته موقع د عبادت نه میلاوي، دا طاقت ولا الله نه دی ورکړی. یعنې یو سړی دومره طاقت دی د هغه دومره چې هغه تاله یو 12-14 ګنټې کار کوي مسلسل، خو دومره طاقت یې نشتی چې دی په جومات کې 10 منټه الله ته مانځه لپاره ودرېږي. خو پوه شه چې الله ورله توفیق نه دی ورکړی. 12-14 ګنټې نیغ ودرېده، منډې وهل، کته ځه بره ځه، ګاډي کې کښېنه، ګاډي نه راکوشه، سامان اوچت که سامان راکوز که، هغه سره خبره ده، د سره ورانه ده، هغه سره جګړه ده، او د دې زور شتي
لس منټه د الله په کور کې دې نشي ودرېدی، یوه ګنټه دې د الله دین ته نشي کېناستی، نو پوه شي چې لا توفیق د الله له طرف نه دی میلاو شوی. نو کله چې مؤذن ووایي راشئ د مانځه طرف ته، نو در به شم، خو نه د الله په طاقت، یعنی زه درځم خو دا طاقت الله ماله را کړی ده، توفیق الله ماله را کړی ده، ځکه دا کلمات ورسره پکې ویلی کېږي. ښه اوس خو دا خبره وشوه چې تا د مؤذن د اذان جواب دې م ورکو، او دویم درود به بیا وایي. درود څنګه خلک وایي؟ اللهم صل علی محمد. درود خو درځي که نه؟ دکه درود ابراهیمي دا مشهور چې کوم دي دقه ووایه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورسره ووایه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. یو پیر چې ته درود ووایې، یو پیر رب العالمین په تا باندې لس پیرې رحمتونه رالیږي. هغه یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي ستا د درود دپاره حدیث ما څو پیرې ویلی، وایي تاسو باندې درود دپاره خپلو دعاګانو کې څومره ځای ورکم؟ وایي نیم به ورکم یا رسول الله. یا شروع د څلورمې حصې نه وشي، پوره تفصیلي یې ذکر. څلورمه حصه به رسول صلی الله علیه وسلم ته څلورمه، او چې ته ډېرې جوړ خیر ډېرېږي. وایي یا رسول الله درېیمه حصه، یعنی درېیمه حصه به زه صرف په تا درود وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دغه هم صحیح ده، او که د دې نه یې ډېر کړي وي خیر به ښه ډېر شي. وایي یا رسول الله نیمه حصه، نیمه به زه ځان له دعا غواړم، نیمه به په تا درود وایم. وایي صحیح ده، که د دې نه دې ډېر کړو یو خیر ډېرېږي. دوه حصې، یعنی درې حصې دعا شو، دوه پکې درود ویمه، یو به ځان له دعا غواړم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده، او که د دې نه یې ډېر کړو خیر ډېرېږي. وایي یا رسول الله صرف په تا باندې درود ویمه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نو بس بیا خو ستا هر حاجت پوره شو او هر غم دې ختم شو. بیا خو ستا هر حاجت پوره شو او هر غم دې ختم شو. یعنی نور اسم الله ته مه وایه، صرف درود وایه چې کم حاجت دی الله یې پوره کوي، او چې کم غم دی هغه به الله ختموي. په درودو کې دومره برکت دی. او دا زموږ د پښتنو غټه کوتاهي ده، عامه زموږ د پښتنو دا کوتاهي ده چې موږ د اذکارو نه لري. بیا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود دې سره بلکل نه یو عادت. که سل پیرې زموږ په مخ کې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم دا نوم وایي، خو دا خوله نه خوځي په درود باندې. د ډېرو لږو ملګرو چې هغو به ووایي چې یاره علیه الصلاة والسلام یا صلی الله علیه وسلم، عادت نه وي دې سره. او صرف لنډې وظیفې وله پکار دي، ګرځي مولیانو پسې وظیفو ته وکړه چې دا کارونه یې مختصر شي. دا ټولې وظیفې دي که نه. ته درود وایه، ګاډي کې ناستې، هسې ناستې، هسې چې ناستې درود ولې نه وایې؟ کمره کې ناستې درود وایه، په لاره روانې درود وایه، کار کې درود وایه، هر ټیم کې درود وایه. او ځکه دا د عربو ډېر ښکلی عادت دی، ډېر دوی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا درود وایي. بیا خصوصا دا د مصر طرف والا چې کوم خلک دي، دوی ماشومانان، دوی زنانه، هغه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. او چې کله څوک غصه شي، اگر که دا جدا مسله ده چې دې ټیم کې د غصې په وخت کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل دا شتي که نه، بله مسله ده. خو چې غصه شي دې چې تا ته وایي ته درود ووایه ځه، که څه شی ته هیر شي وایي زه ته درود ووایه ځه. دومره مین دي په درود باندې، او موږ پکې ډېر شاته پاتې شي. نو چې یو پیر ته درود ووایه، الله لس پیرې په تا باندې رحمتونه راوروي. دې نه بعد پکې بیا لږ تفصیل دی، دا به پرېږدو را روان درس ته. نو چې صرف دومره خبره تاسو ته یادوي چې د اذان په وخت کې دعاګانې شروع شوي. او اولنۍ خبره دا ختمه شوه چې مؤذن چې کوم اذان کوي نو حق شان جواب به ورکوي، او بیا به څه وکړي؟ بیا به درود ووایي. درود پسې به کومې دعاګانې وي هغه انشاءالله ذکر او پر روان درس یې کوو. رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.